حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی فرمایي چې یو شخص نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې حضرت د اولاد باندې د مور او پلار څومره حق دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام په جواب کې تو فرمایل چې دغه مور او پلار ستاسو لپاره یا جنت ته او یا دوزخ ته. دې حدیث روایت سنن ابن ماجه کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو محدثین فرمایي چې دې حدیث مطلب دا دی چې چیرته تاسو د مور او پلار فرمانبرداري وکړه او د هغوی طاعت مو وکړو، خدمت مو وکړو او هغه راضي کړل، نو دا ستا دپاره د جنت د تلو دپاره یو سبب شو. او که چیرته خدای مکه تا مور او پلار د مور او پلار نافرماني وکړه، مور او پلار ته دې تکلیف ضرر ورسولو، مور او پلار دې ناراضه کړ، د هغو زړه ته دې خفګان ورسو، دک دې ورسو، په تکلیف دې کړو، دا ستا دپاره د دوزخ د تلو سبب ګرځي. محترم مسلمانانو ورونو خصوصا ځوانانو ته دا خبره کوم چې چا مور او پلار ژوندي وي د مور او پلار ډیر خدمت کوئ. غواړئ چې الله تاسو جنت ته بوځي، نو مور او پلار خوشحاله ساتئ، خصوصا دنیایي امور کې خوشحاله ساتئ، دنه خفه نشي. او دارنګه چې مور او پلار ته نیکه لار ښیي هغه عملي کوه. زویه مانځه ته لاړ شه، جمعې ته لاړ شه، نیک کارونه کوه، غلط کارونه مه کوه، غلطو خلکو سره ناسته پاسته مه کوه، غلط تجارت مه کوه، دروغ مه وایه، غیبت مه کوه وغیره وغیره. نو دا خبرې د مور پلار منه، دا خو تا دپاره نصیحت دی، دا په ځان باندې بدې مه ګڼه. خو بهرحال غواړې چې الله تا جنت ته بوځي، مور او پلار خوشحاله لره. غواړې چې ته خدای مکه جهنم ته لاړ شي، نو مور او پلار خفه کوه، مور او پلار ناراضه کوه. لہذا مسلمانانو ورونو مور او پلار خوشحاله ساتئ، مور او پلار مه خفه کوئ، خصوصا دنیایي امور کې کله کور کې لانجې وغیره راځي، دنیایي لحاظ سره مور او پلار خفه نه کوي. او د مور او پلار خصوصا هغه خبرې چې تا حق طرف ته دعوت کوي، د غلطو کارونو نه منې کوي، او خامخا منه. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.